السلام علیکم قدرمندو. نن د کس مار وجل دی. راځئ دا مار وګورو چې دی وړوکی غوندې که غټ دی. دی وایي ما چې دی بېګا ډېر غټ مار وجل دی. مار یې دا پروت دی، کافي غټ مار دی. دا دومره غټ مار دی، دا دو بېګا وجل دی. دا تاسو څنګه وجل دی؟ څنګه وجل دی؟ دا چې شو چې بېګا موږ تلو ماخوستن جومات ته، نو کور کې ور آواز وکړو چې مار دی. نو موږ چې لاړو نو دی هلته موجود و. نو بیا موږ پرې څه ډیس ګزار وکړو، دی زخمي شو، دا دې لګېدلی دی، دی دغسې زخمي شو ډیس سره. بیا د خپل ځای نه راقیدی شو نه. بیا موږ هلته خپل یو ګاونډي دغه ته آواز وکړو، هغه یې پرې تماچې ګزار هم کړلی، دا دې تماچې سره لګېدلی ده، دا یې پرې لږه ډس کړلی، دغه ډس سره لګېدلی. اچھا، نو دغه دی لږه. دا اوس دلته راوړلی دی ګټ باندې اچولی او دې سره ته اوس څه چل کوې؟ ته اوس څه عمل کوې دې سره؟ دې سره دا عمل کوم چې اکثر خلک وایي چې مار سره خپې نه وي. خپې نه وي؟ نو مار سره څنګه خپې نه وي؟ دی چې بېګا کې مې منډې ووهلې، موږ له منډې راکړلې. مار وایي خلک وایي چې مار سره خپې نه وي. دې زه اوس کلاوم، دله زه پوره پکې راته دې زه پکې ټول ګورم. اپرېشن به لګوې؟ تاسو ته به هم ښیم چې مار کې پکې خپې وي او که نه. لکه اوس دا خبره کنفرم کوي چې مار کې خپې نه وي، موږ له منډې راکړلې. منډې راکړلې څنګه راکړلې؟ دې اوس پکې کتل غواړي چې دې کې خپې شته او که نه شتې. اوس لکه ته دې کې خپې به ګورې؟ خپې به ګورم، دې به زه کولاوم، تاسو ته به یې ښیم چې خپې پکې شتې که نه. خپې پکې شته او که نه. د صحیح د کولاوي که دا لکه ته الټه که اوس والا اپرېشن کوي، اپرېشن دې پرېږده که نه خپې والا ګورې. دا لږ کولاو شو، خپې دغه په خپې پکې نه شي که نه؟ خپې به ګورم لږ څه ته دې دغه منځ کې پکې شي تار غوند چې دی، دا دې سربند ده دا منځ کې کومه دا دغه غوند چې دی تار غوندې دغه پکې شي، دغه خپې دي. دا خپې نه دي شی ښیښې سره دغه سره نه کېده که نه؟ سره هغه پیاله یې سره دا یو شیشه راوړه، شیشه مو پسې راوړه، یو پسې هغه پلیټ راوړه، دې سره به لږه اوس کولاو کړي. پرېږدم نه، خپې دې راوباسي لږه. خپې به وي او که نه، خو دې پکې زه ګورم چې شتې پکې که نه. دا سیسټم دی اوس خو ښه شروع کړلی. طریقه یې دا اوس دې والا ښه طریقه معلومه کړه. داسې نه کېده. ته لکه دې مار له اپرېشن وکړه، پکې به خپې میلاو شوي؟ نه سړیا، خپې پکې هم نه وي، زار ته پکې میلاو شو؟ زار پکې نه، صرف دا وي تاسو چې ښکاري دقه د مال دی پکې، نور پکې شی نشته؟ نور پکې هېڅ شی نشته دقه. ځکه اوس د دې څه علاج دی؟ بس اوس دې داسې کار کول غواړي، دې بار هم نه پرېږدو که نه، او نه سیند ته غورځو، داسې کار کوو دې شکل کې ښخوو. بار دا دی چرګان مرګان ونه خوري، سپي نه وي، او سیند دا دی چې سیند اوس ولاړ دی. نو خیر یا ختمېږي یا نه ختمېږي ښه خبر نه ده، نو داسې شکل کې ښخ شي او ډوب، نو هغه فایدهناکه خبره ده. دا صحیح ده.